Presidente del Dr. Jakub Raza Momande, dagă de Open ceremonia de Euler 2023 کال بس فروشله انداوس بس دغه سیریمونی خاتمه پیدا کړله سرلنن سبا نبیانو مختلف ورکشاپونه به او ټول به سره په ګډه کار کوي دلته تاسو ګورئ چې وګوره مخلوق راغلی دی په زرګونو خلک د ټول دنیا نه د دنیا د ګوټ ګوټ خلک راغلي دي او اشتراک یې کړی دی. البته اوس اعلان وکړ تاسو واورېدئ چې تقریبا 100,000 نفر خلک ابسترکټ خپل ریسرچ او تحقیقات دلته رالېږلي چې د هغې جملې نه د تقریبا 200 نفر انتخاب شول. خوشبختانه چې د هغې جملې څخه د 100,000 نفر نه زه هم وم او دا بس دی موږ او تاسو لپاره دا یو ډېر افتخار دی د افغانستان لپاره د زما لپاره تاسو لپاره زما ډاکټرانو لپاره دا ته ګورئ چې تاسو وګورئ د مخلوق لګیا دی وزي خارجي دی ډېر زیات مخلوق دی او زه ډېر خوشحاله یم چې په داسې لویه پرتمینه غونډه د نړۍ په سطحه باندې ما پکې اشتراک کړی دی. البته ستاسو بیرغ د وطن بیرغ د افغانستان بیرغ به تل لوړ وي. متاسفانه څوک نشته دي، هېڅوک نشته دي. ټول د جاپان نه دي، د برازیل نه دي، د هغه نه دي، اروپا نه دي، امریکا نه دي، ټول د ګوټ په شمار د اسیا نه نور نشته دي. نو یو زه نه یم چې زه ستاسو نماینده یم یاران تل دې وي افغانستان سوچ دا وطن ودان وي سوچ دا جهان ودان وي سوچ باد یو افغان تل به د افغانستان وي. وګوره مخلوق وزي السلام علیکم خواږو عزیزانو، زه ډاکټر یعقوب رضا مومند یم د عمومي داخلي او د زړه امراضو متخصص. دغه د نړیوال کانګرس طبي کانګرس شروع کیږي چې زه هم له دې جملې څخه یم. زه دعوت شوی یم دلته انشاءالله تعالی د افغانستان بیرغ او نشان به سره جګوو، زه به یې درته جګ کړم. او دلته د نړۍ د ګوډ نه د نړۍ د ګوډ نه علما ډاکټران ساینټسټان راغلي دي او د خپل پریزنټیشن کوي هغه تحقیقات علمي تحقیقات او تټنې او اختراعات او کشفیات چې ټول کړي دي. من جمله ما هم هغه به دلته انشاءالله تعالی وړاندې کیږي، بیانې به ورکول کیږي، ملاقاتونه به دا 15 ورځې دوام کوي. نو زما په نظر باندې زه به درته هر لحظه نوي راپورونه د دنیا د ګوټ نه کوم تحقیقات چې شوي دي هغه به له تاسو سره شریکوم. له موږ سره اوسئ. زه ډاکټر یعقوب رضا مومند یم. دا د اتریش ښکلی پایتخت ویانا ده. دلته تاسو ګورئ چې خلک ځي او راځي، بس څوک رجسټریشن کوي، چا کړي دي موږ هم کړي. پرون په میدان هوایي د اتریش د ویانا په هوایي میدان کې موږ ته ګرم استقبال وشو. اول تر اصل موږ ته هغه مخصوص کارتونه د هویت هغه چې وو لکه دلته چې تاسو ګورئ خلکو دا یې ورکړل. نو اوس دلته یو ساعت بعد انشاءالله تعالی شروع کېږي، 15 ورځې دوام کوي. نو دا یو ډېر ښه فرصت دی چې زما خواږه عزیزان، زما وطنداران افغانان، خصوصا محترم ډاکټر صاحبان چې امکانات نه لري چې په دغه لوی جهاني او اروپایي کانګرسونو او کنفرانسونو کې اشتراک وکړي. صحیح ده. دغه دلته د دنیا د ګوټ دلته نقشې دي، سمبولونه دي. وګورم چې د افغانستان شته که نشته. فکر کوم خو زه که نه زه خو ژوندی نماینده یم د افغانستان، ژوندی نماینده یم. دلته تاسو ګورئ د ټولې دنیا دلته شته د هر مملکت
und organisatorische Tätigkeit. Und stellvertretend möchte ich mich beim Präsidenten Daniel Aletaha bedanken, der sich besonders bemüht hat, diesen Kongress auszurichten. Ein herzliches Dankeschön. Und ich hoffe, Sie haben Gelegenheit, nicht nur dem Konferenzzentrum beizuwohnen, an der Konferenz teilzunehmen. Ich meine, viele sehr attraktive Standorte in Wien, auch ein sehr umfassendes kulinarisches Angebot von Gasthäusern, Wiener Kaffeehäusern, Weinlokale. Und so hoffe ich doch, dass Sie neben den vielen inhaltlichen Schwerpunkten, die Sie mitnehmen, der intensiven aus Wien Eindrücke, die, wie ich hoffe, auch bleiben sind. Von daher freue ich mich, dass Sie das Angebot der Stadt Wien angenommen haben, hier zu tagen. Wien ist, wie ich meine, zu Recht einer der attraktivsten Kongressstädte weltweit und ich hoffe, wir können Ihnen einen Rahmen bieten, der Ihre Konferenz أظن دغه اوپننګ سیریمونی ده ګوره دا لوی زال دی خبره ډېرې جدي نه کېږي ته وګوره ډېر لوی زال دی په زرګونو خلک راغلي دلته د ګوټ ګوټ د دنیا نه ټول ډاکټران د ساینټسټان دي او ټول علماو دي هر چا چې نوي شیان اختراع کړي حتی دواګانې کې اختراع شوي دي دوا د هغوی تداوي او دا نور د دې په هکله خبرې کوم زموږ زه به هم انشاءالله تعالی بیانیه به ورکوم او د افغانستان نام و نشان به جګوم وګورئ دا د یو جهاني کانګرس لوی تالار دی چې نن شروع ده اوپننګ سیریمونی ده په اتریش کې په ویانا کې